اولنۍ ګانه ګلپاڼې زما کړې وه یار مې نوی شرابي دی بیا داسې یو سینګر نشته چې هغه زما ګانه نه ده کړې او چې شي بلا خیالي عثمانه لګیا چکونه به په ځانه چې لکه اوس هارون باچا ویلې ده ټیک ده خو که دغه شی نیاراجي ویلی وی دې پښتنو به پسې لکه ملنډې کولې مونږ شاعرانو کې له کوټې بوغه زوم یو بل نه برداشت کوو او خدای دې پښتانه ژوندي لري هغه د خپل فنکار له دونه مینه ورکوي چې هغه د هغې قابل هم نه او سبا را 13,000 غزلې ما لیکلي دي اوس هم اجنادر زما سره پلین دی او شاکر زیب چېره یو فلم جوړی مونږ به د ټپې په شانتې چغه شو او چا که په دې وخت کې قربان وکړو زبردست او دلته خو نور هم مو درې څلور کوره دا یو ډېر ښه شعر دی چې دلته خو نور هم مو درې څلور کوره او صرف دې د پښتن په کور ته اعلان وکړو عثمان خیالي د سوات په خاوره دا رنګ په رنګ ګلونه چا کړي دي نه سلامونه قدمونه وقار جاني مې د قرار ټي وي سره په پروګرام فن او ژوند کې او په څنګ کې را سره ډېر ښاغلی ډېر محترم عثمان خیالي صاحب ناست دی چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی او ډېره مننه کوم چې نن یې خپل ځان زموږ د پروګرام میلمه کوم عثمان خیالي صاحب سره به مرکه کوم د دوی د ژوند د دوی د فن د دوی د شاعرۍ عثمان خیالي صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایم ستړی مه شئ ډېره زیاته مننه او ستاسو ډېره زیاته شکریا ده کوم چې تاسو د ملکنډ د سیمې نه د سوات سیمې ته زما غوندې په یو معمولي سړي پسې تشریف راوړو ستاسو ډېره زیاته مننه او مهرباني عثمان خیالي صاحب چونکې یو پروفایل انټرویو انداز خو نه دی خو بهرحال بیا به مرکه به هم کوو پوښتنې به هم کوو دا راته وایي چې فل وخت ژوند څنګه تېرېږي او څه مصروفیات دي نن سبا یاره ژوند خو لکه زه اکثر ملګرو ته یم که نه دا خلک وایي ګراني ده دا دي هغه دي زه یم یاره 80% خلک چې تاسو وګورئ د خدای نه ناراضه دي او رزق الله وعده کړې ده لکه څنګه چې لکه زما د ملګري ووې لکه رزق الله ورکوي شکر دی چې په لاسو خپو باندې جوړ یو که نه نو ډوډۍ الله راکوي او ښه ښکلی وخت تېرېږي یار دوستو عزت کوي د بل عزت کوو ځکه یو سړی زمونږ عزت کوي او خدای دې پښتانه ژوندي لري هغه د خپل فنکار له دونه مینه ورکوي چې هغه د هغې قابل هم نه دومره سیوا مینه ورسره کوي نو شکر دی چې وخت ښه تېرېږي عثمان خیالي صاحب دا راته ووایه چې مطلب د شعر و ادب سره مو ذوق کله پیدا شو دغه سفر شروعات څنګه وشو یاره جي زه چې تاسو تاسې خبره وکړم نو لکه زه په اول کې په سکول کې وم او په هغه وخت کې مونږ به د پښتو د فلمونو کې ډېر زیات کتل ارزان ټیکټونه وو که نه کله چې بدر منیر صاحب ژوند بدر اول هغه زاړه فلمونه نو په هغه وخت کې به چې کم فلم به راتلو نو د هغې به د پښتو یو کتاب راتلو جي په کتاب کې به هغه ډایلاګ و د هغې اګانې به وې او دا زموږ د ملک یو بدقسمتي ده چې دلته کې د خپو پیزار پر کنډیشن دوکانونو کې خرڅېږي او کتاب په دړه خرڅېږي نو په هغه وخت کې به دا کتابونه جي په دړه کې پراته وو او په 50 پیسې کتاب به نو لکه ما به ځان له واغستو او ما به کتو نو دې پښتو سره او د دې سره زما بینتې شوق و ځکه زه په شاعرۍ باندې پوهېدم نه بیا په نواسي کې ما یو غزل ولیکو چې زړه مې جړېږي د چشمانو سره او بې وفا لاړ د غمازیانو سره د هغې نه پس بیا ما سټارټ واغستو نو بیا چې زما د ځوانۍ څونه شپې دي ما د خپلې شاعرۍ ته ړوند کړي دي ړوند کړي مې دي لکه زه چې سهار به رڼا ولګېده زه به اوده کېدمه او سبا را 13,000 غزلې ما لیکلي دي بیا پکې زه ولسي ته رالمه د کیسټ دپاره د فلم دپاره اوس هم اجنادر زما سره پلین دی او شاکر زیب چېره یو فلم جوړی د هغې دپاره ګادې مانې وړي نو بیا د ادبي شاعري چې کومه ده دا ما دا 10 کاله لږه سیټ ته کړه او مستعاري صاحب ستاسو خبره کاټ کوم ډېرې بخښنې سره دغه زموږ کتونکو ته لږه واضح کړه چې مطلب داسې قسم شاعري تاسو کړې نو هغه دوی ته واضح کړه په ډاګه کړه دا خبره چې د فلم ډیمانډ و مطلب ستاسو ادبي شاعري چې کوم دغه یو سیټ ته او دا د فلم د ډیمانډ مطابق تاسو هغه شاعري کړې ده ګوره جي دا خو لکه بعض یو سړی نه پوهېږي که نه د هغه د پوهې دپاره زه دا خبره کوم که نه جي لکه اوس د کپړې دوکان دی ته په هغې کې چڼې نه شئ خرڅولی جي فلم تا ته اوس یو ډایرکټر پروډیوسر وایي چې بایي ما ته یو ګانه ولیکه شرابي لکه شرابي ګانې دا اوسنۍ نه دي یو چرسي زاړه فلمونه وګورئ په هغې کې هم دي ته د انډیا په فلمونو کې هم دي
دا د انګلیش په فلمونو کې په غانو کې هم دي لکه دا یو څه خو یو سړی تنقید کوي تنقید خو ته په هر څه کې معنی کولی شي یو سړی بله خبره دا ده چې ولسي شاعري څونه چې زما ملګري زما د اواز اوري ولسي شاعري واحد داسې شی ده چې دا شعر پیدا کوي بالکل جی ادبي شاعري شعر نشي پیدا کولی د هغې وجه دا ده چې ادبي شاعري د کتونکو دپاره یي دا په کتاب کې ولسي شاعري داسې یو شی ده چې کیسټ غږېږي فلم ګانه غږېږي هغه یو سړی واوري د هغه د شاعرۍ سره شوق پیدا شي تاسو که وګورئ جي هارون باچا یو کیسټ کړی د رنګونو ماښام اولنی کیسټ و د هغه لسو کسانو نه و اخیستی جي بالکل بیا هغه په دې خبره باندې پوه شو چې یاره د عوامو د اورېدو دپاره خو یو جدا سیسټم پکار دی نو هغه بیا اول به کله کله غم و اوس که ته وګورې هغه بله یو ګانه کړې ده چې د سپږو ډکه جینۍ او نولکه جینۍ او لوشتینکه جینۍ هسې درته وایم نو خو دلته که اوس زمونږ پښتانه بیا خولې ته هم ګوري چې لکه اوس هارون باچا ویلې ده ټیک ده خو که دغه شی نیارالي ویلی وی دې پښتنو به پسې لکه ملنډې کولې لکه یو شعر په تاسه ګانې لیکلی ده جي نو په تاسه ښه شی دی اوس هغه شعر ولیکلی فلم ډیمانډ و په هغې باندې اکثر زه ګورم په دې پښتو په دې چینلو باندې دا شاعران ناسي مونږ شاعرانو کې لکه بغض وم یو بل نه برداشت کوو نو تنقید کوي هلکه تنقید مه کوه هغه یو ولسي ګانه ده کنځل پکې نه دي بل څه پکې نه دي یو ګانه ده شوې ده نو زه خپلو شاعرانو ته یم چې به یو بل برداشت کوي په دې کې هېڅ خبره هم نشته ولسي شاعري د وخت ضرورت دی بل عثمان خالي صاحب دا راته ووایه چې مطلب په ټیپ کې تاسو داسې دور تیر کړی دی چې زه یم داسې به د بل شاعر غزل یا چې کوم دغه نوي ریکارډ شوي سندرې زیاتې ګان چې کوم دي دا ستاسو کوم سنګر یا کومې سنګرې ریکارډ کړي یاره زما خو لکه زیات تر نجي اقبال او دغه ویلي دي د شهنشاه باچا او وږمې ویلي دي زیاتې داسې بیا پکې د رحیم شاه شو او د ګلپاڼه لکه اولنۍ ګانه ګلپاڼې زما کړې وه یار مې نوی شرابي دی دا د هغې اولنۍ ګانه وه بیا داسې یو سنګر نشته چې هغه زما ګانه نه ده کړې ماشاءالله بالکل زبردست بل عثمان خالي صاحب دا راته ووایه چې کتاب څومره کتابونه مو چاپ کړي یاره جي مسله ټوله اوس هغه ادب شاعرۍ له بخښنه غواړم د ادب شاعرۍ له او د ولسي شاعرۍ له راله جي لکه کتاب دا اکثر سوچ کوم چې زه کتاب چاپ کما کتاب خو پښتن نه اخلي ځکه چې زمونږ د پښتو لکه مسله ده مونږ ته جي نو بیا به پکې بار په دې سړکونو کې څوک پکوړی خرڅوي څوک پکې سموسۍ خرڅوي په کتاب باندې به 40-50 روپۍ خپلې ولګوي پښتن ته به یې ډالۍ کې او د پښتنې هسې لکه د اردو د شعر کتاب په 1800 په 1500 ښه په شوق اوري لکه زه ته ته وایم جي لکه اوس د انډیا یو ګانه وه ډېره پاپولر شوې وه چې بند کمرې مې پیارې کرینګې په هغې باندې ما د چا نه تنقید نه دی اورېدلی خو زما په پښتو په تاسې یو ګانه شعر لیکلی وه په هغې په مخه زه اکثر د خیبر ټي وي باندې یا چېرته شاعران ګورم زه پروګرام ګورم که نه هم کې 200 وایي یاره وایي جدا شاعري خرابه کړه او شاعري خرابه کړه شاعري نه خرابېږي ګوره ما ته یو کس رنګ وکړو وی د رحمان بابا ما یې ګوره د رحمان بابا جدا دور و یو ښه شاعري کړي هر سړی مني د هغې نه وروستو چې ته راځې اوس داسې وخت به راشي چې زموږ د ولسي شاعري به جي خلکو په تاخونو کې سنبالي ښودي چې دا څونه ښه شاعران سیسټم بدلیږي جي که نه نو دا دور مطابق چې کم شاعر چلیږي هغه ټیکې او بله خبره دا ده چې لکه دا شکر دی د سوشل میډیا شروع شوه نو لکه کمو کسانو ته چې ټایم نه میلاوېدو نو لکه وخت به ورله چا نه ورکوو شکر د هغه اوس په خپل ترو باندې راځي او لکه په هغه ستاسو غونته کې ملګري پسې ځان کړی ځي او هغه راښکاره کوي دا یو ډېره ښه خبره ده دا هفته وشوه ما ته رنګونه کوي شاکر صاحب چېرې فلم ته ګانې پکار دي شرابي ګانه پکار ده داسې مجره پکار ده دا پکار دي زما سره تیارې 10-12 هزار غزلې دي نو لکه اوس چې غزل پکې چلېدی جمعه به یې چې دا والی دا بل جي زه تاسو ته یو بله خبره ځان ته کومه دا څومره غټ غټ سینګران چې ځان ته وایي که نه زه دوی ته ریکویسټ کوم چې به د دې نوو شاعرانو غزل دا وایي چې دا نه خرابېږي هارون باچا ته ما وپېروې به چې ته د نوي شاعر غزل نه وایې هغه خامخا نیارالي له لیکي نو نیارالي له خو ادبي نه شي لیکلی که نه هغه له د هغه د معیار نو بیا به ته تنقید هم کې
چې ادب ته نقصان موقع ورله تاسو ورکوئ جنو زما مقصد دا دی چې به لکه دې سینګرانو ته پکار دي تاسو لکه زیات تر زمونږ محترم دي دا کم شاعران چې مړه دي زمونږ مشران دي زمونږ استادان تیر دي لکه دا غوی موای خو دې نو لا پکې موقع ورکوي چې دوی هغه جذبه او سلب دی کیږي چې ادب د پاره کار کی معیار را دغه کوي عثمان خیلی صاحب خبره ډیره دی غاب خو خوان کړی د خو زمو چې کم کتون کې دی غوی به هم تنگ شوی بور شوی وي هغه ته بس ډاله کوي دا یو غزل نه جی دا برته وایم چې وای سو په پردو خلکو بخپل وجنو سو په پردو خلکو بخپل وجنو او مونږ د ځان د پاره بل وجنو او زمونږ داسې تربیت شوی دی زمونږ داسې تربیت شوی دی چې تل ازغي ساتو او ګل وجنو او سو به د نورو د رضا د پاره سو به د نورو د رضا د پاره او خپل میلمانه په خپل درشل وجنو او چې لک صفت څوک د غیرت مو کې دی او شعر دی چې لک صفت څوک د غیرت مو کې بیا خو د لسو په ځای سل وجنو د پښتنو ته اکثر وایي کنه غر سره ډغري دی او دا دی او دلته چې څوک د حق اواز پورته کوي دلته چې څوک د حق اواز پورته کوي او مونږ هغه سړی اول وجنو او مشره چې تره له ټوپکې راکې مشره چې تره له ټوپکې راکې خود پېښور یا به کابل وجنو او عثمان خیالي مونږ په مینه کې هم عثمان خیالي مونږ په مینه کې هم اوده جانان په خپل سنگل وجنو قدرمنو دا عثمان خیالي صاحب څنګه چې تاسو ته پته ولګېده ډېره فطرتي او قدرتي شاعر دی ولسي شاعر دی په قام مین قام پرست شاعر دی دا یو سره تفصیلي مرکه وشوه دا یو نه مونږ مختلف پوښتنې وکړې هغوی پکې دغه خبره هم په ډاګه کړه مطلب چې سنې غانې سنې غزلې داسې چې هغه د چا په ډیمانډ باندې مطلب یو فلم سکرپټ لیکلی شوي نو بیا هغه د هغوی دپاره کار کوي داسې که مونږ د دوی ادبي شاعري وګورو نو هغه ډېره زیاته معیاري ده او په هغې کې ډېر زیات وزن دی قدرمنو اوس ورکړئ خپل کوربه او کارجاني اجازت تر بل پروګرام پورې ښاد او باد اوسئ د الله په امان